د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد وایي زما خبرې باید ټول افغانان عملي کړي. دا چې دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد څه خبرې کړي او ولې باید افغانان یې عملي کړي. ملګرو که غواړئ چې په پوره جزئیاتو ځان پوه کړئ د ویډیو تر پایه را سره پاتې شئ او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په کندهار کې د جهادي مدرسې د فارغانو یوې غونډې ته وینا پر مهال چې غږیزه بڼه د طالبانو د ټولنیزو فعالینو خپره کړې، ویلي په هېواد کې عصري زده کړو ته اړتیا ده. ملا یعقوب په خپله دې وینا کې زیاته کړې، په افغانستان کې داسې ذهنیت جوړ شوی دی چې د عصري او دیني علومو لارویان د یو بل پر ضد شوي او له یو بل کرکه کوي. د هغه په خبره که شیخ الحدیث استاد او ملا ناروغ کینی څوک به یې درمننه کوي. د مدرسې طالب خو یې نشي کولی، که د چورلکې جوړېدو ته اړتیا پېښېږي څوک به یې جوړوي. د مدرسې طالب خو یې نشي کولی، که سړک رغېږي، برېښنا تولیدېږي او کان کیندل کېږي یو انجینر ته اړتیا ده. دغه طالب چارواکي هم دا شان راز ټینګار کړی چې په افغانستان غوندې ټولنه کې هر قشر ته اړتیا ده. نړۍ ته باید داسې انځور وړاندې شي چې په هېواد کې سنتو باندې برابر کس کولی شي ډاکټر او انجینر هم شي. د AFG نیوز چینل قدرمنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.